د ولسمشر غني لخوا افغانستان د سیالانو سره د سیالۍ پر لور افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کارخانه او موټرې جوړې شوې. دا چې ولسمشر غني د موټرو او صنعت په اړه تازه سوي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د موټرونو د تولید چارې پیل شوې. ولسمشر غني د محمد امین نور کمپنۍ د موټرونو او افغان پاور بیټریو د بېلابېلو نمونو د کتنې پر مهال وویل دولت د افغانستان په هره نقطه کې د صنعت د انکشاف ملاتړی دی او د دوی پر ګډون به د پانګوالو او له تولیدونکو د ملاتړ په موخه لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د محمد امین نور کمپنۍ رئیس د خپلو تولیداتو په اړه ولسمشر غني ته معلومات ورکړي او ویلي دي دوی 10 ډوله بېلابېل برېښنایي او پټرولي موټرونه تولیدوي چې تر 4.5 کیلوګرامه پورې وزن لیږدولی شي. نوموړي وویل د دغو موټرونو پرزې له چین څخه راوړل کیږي مګر د ډیزاین او باډۍ جوړولو چارې په هیواد کې ترسره کیږي او د دولت د ملاتړ په صورت کې به تولیدات او کاري زمینې زیاتې شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پراختیا د عملیاتي او ملاتړي ادارې رئیس احمد وفي امین وویل د دغه شرکت له موټرونو څخه له تیر کال راهیسې په ارګ کې استفاده کیږي او زیاته یې کړه چې د ارګ په داخل کې د استفادې لپاره نور د اړتیا وړ موټرونه به هم په مناسبه بیه له دوی څخه وپېري ځکه چې غږ او لوګی نه لري. ولسمشر د محمد امین نور شرکت مسؤلینو ته د مبارکۍ پر مهال وویل د خوښۍ ځای دی چې نن موږ د یو ژمن افغان د پانګونې او لمریزې انرژۍ څخه د استفادې شاهدان یو او د دوی پر وړاندې حقوقي مسایل به ډېر ژر حل شي. ولسمشر د محمد امین نور شرکت مسؤل ته سپارښتنه وکړه چې د زړو بیټریو د پروسس په ګډون په خپلو تولیداتو کې باید چاپیریال ساتنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره چینل سبسکرایب کړئ.